سلامونه دوستانو په دې لږ روغ جوړ وای ملګرو زه یم سید الله حسن بیا تاسو ته د وینې په زړه پورې ویډیو سره راغلی یم دوستانو په ویډیو کې تاسو ته د باینانس څخه موبایل سیم کارت ته د پیسو لیږلو اسانه طریقه درښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د باینانس څخه خپل موبایل سیم کارت ته ایزیلی وکړو یا پیسې راولېږو دوستانو که څنګه په دغه اړوند ما مخکې ویډیوګان جوړ کړي په باینانس کې د موبایل ټاپ اپ نوم کوم اپشن چې موجود و هغه اوس نشته باینانس چې مو کړی دی خو هغې نه علاوه زه تاسو ته دوه نورې اسانه طریقې درښیم چې د هغو په ذریعه تاسو کولی شئ خپل موبایل نمبر ته پیسې راولېږئ نو ډېرې خورا اسانه طریقې دي په دغه ویډیو کې تاسو ته دوه اسانه طریقې درښیم ویډیو شروع کوم مخکې له دې چې ویډیو فایل کوم له ټولو ملګرو څخه غوښتنه کوم که موږ چینل مې نه وي سبسکرایب کړی مهرباني زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ او زموږ پیج در سره فالو کړئ راځئ چې ویډیو شروع کوم ښه دوستانو زه راځم په خپل موبایل کې باینانس را خلاصوم نو تاسو به هم راشئ په خپل موبایل کې باینانس اپلیکیشن را خلاص کړئ کله چې باینانس را خلاص کړ دوستانو او اوس تاسو ګورئ دلته په دغه ځای کې به دلته تاسو ته موبایل ټاپ اپ اپشن راتلل تاسو به چې کله په دې مور اپشن باندې ورته کلیک واخیست دلته به هم تاسو ته په دغه ځای کې موبایل ټاپ اپ اپشن موجود و خو اوس مهال هغه اپشن دلته نشته که تاسو دلته سرچ هم کړئ بیا هم تاسو ته نه راځي ځکه هغه باینانس په عمومي توګه ریموو کړی دی که څه ما باینانس اپډیټ هم کړ نو خو هغه پکې نشته نو نن درته دوه د باینانس څخه موبایل د پیسو لیږلو دوه اسانه طریقې درته ښایم چې موږ څنګه پیسې لیږلی شو نو دوستانو تاسو به راشئ په دغه اپشنو کې تر ټولو اخر ته به راشئ دلته تاسو ته یو اپشن راځي مارکیټ پلیس په نوم اپشن درته راځي نو دلته په مارکیټ پلیس باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ دوستانو کله چې تاسو دغه ځای ته راغلئ په دې کې یو لومړی اپشن چې کوم دی هغه دلته تاسو ته راځي موبایل ټاپ اپ یا الفا موبایل په نوم اپشن دی په دغه چې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ خو د دوستانو د دغه فیس چې دا یو څه لوړ ده تاسو ته بله طریقه هم درښیم خیر دغه هم درته ښیم دواړه طریقې درته ښیم نو کله چې تاسو داسې صفحه راغله شو دلته به لومړی تاسو خپل هیواد انتخاب کړئ کوم هیواد نمبر ته پیسې لیږئ افغانستان خو له اول نه ما پکې سلیکټ کړی دی دلته به تاسو دغه ځای کې تاسو نمبر ورته ولیکئ په وی ټاپ اپ پلان باندې چې کله تاسو کلیک واخیسته دوستانو دلته به تاسو ورته څومره پیسې لیږئ به دغه ساحه کې به تاسو هماغه ورته انتخاب کړئ چې معنا زه دومره غواړم دلته درته دغه خوا کې ګورئ دلته تاسو ته وایي چې 0.4 ډالرو څخه 25 افغانۍ جوړیږي همدغسې دغه ټول پلانونه دلته پکې تاسو لیدلی شئ څومره مقدار پیسې تاسو غواړئ هماغه تاسو بیا لیږلی شئ هماغه پلان به ورته انتخاب کړئ خو په دغه کې دوستانو ګورئ زه اوس $1 انتخابوم تقریبا 1.5 ډالره ما انتخاب کړ د دې څخه 15 افغانۍ راځي نو دغه بیا کنټینیو کوئ دوستانو تاسو مخکې لاړ شئ دلته بیا یې لیږلی شئ موبایل ته خو دغه باندې لږ څه فیس زیات راځي زه دا کراس کوم راځم د دوستانو دوهم په زړه پورې ته اپشن تاسو درښایم چې په دې کې موجود دی هغه فیس هم کم دی او په اسانۍ سره چټک ټرانزیکشن هم لري او ژر هم ستاسو موبایل ته هغه دی دوستانو بیټر فیل په نوم دغه بیټر فیل په نوم کوم اپشن چې دی په دغه به کلیک ورته واخلئ په دې کې دوستانو خورا په زړه پورې طریقه ده دې څخه تاسو په ډېره اسانۍ سره موبایل ته پیسې لیږلی شئ نو زه انتظار کوم د صفحه چې موږ ته په بشپړه توګه راخلاصه شي دوستانو د ټول نه ور به تاسو دلته راشئ په دغه آل ګیفټ او د دې سره خوا کې دغه کوچنی اپشن ښکاري په دغه به ورته کلیک واخلئ لاندې به راشئ دلته تاسو ته اپشن راځي پریپیډ فون په دغه اپشن به کلیک ورته واخلئ دې کې به دوستانو تاسو چې کله کلیک واخیسته دلته دوستانو د افغانستان 5 وړه مخابرتي شبکې راغلي روشن اتصالات یا افغان بي سي MTN او سلام نو هر یو ته تاسو لیږلی شئ زه په خپله پکې دلته اتصالات انتخابوم چې تاسو هر یو غواړئ هغه انتخابولی شئ په هماغه به ورته کلیک واخلئ دوستانو تاسو دغسې یو صفحه راخلاصیږي لاندې به راشئ دلته تاسو څو افغانۍ غواړئ ولیږئ په همدغه ځای کې تاسو انتخاب کولی شئ دلته چې کلیک واخلئ ګورئ دغه هغه درته راخلاصیږي په دې کې تاسو تر 15,000 افغانیو پورې خپل سیم کارت ته لیږلی شئ خو همدغه کې دوستانو تاسو کولی شئ 15 لاس شل داسې انتخاب وکړئ خو که دلته په کلیک زه ورته لیکم 15 افغانۍ تقریبا $1 څومره ترې جوړیږي ګورئ هلته 0.005 راتلل دلته ترې $1.01 مصرف ورباندې په دغه باندې راځي نو دلته به تاسو دلته به تاسو خپل نمبر ورته ولیکئ چې کوم نمبر ته تاسو غواړئ لیږئ هماغه نمبر به تاسو دلته پکې ولیکئ دوستانو دغه د ما نمبر ولیکئ را به شئ په آټو کارډ اپشن چې کوم ښکاري په دغه به ورته کلیک واخلئ دوستانو دلته تاسو ته داسې اپشن راځي دلته په دغه ځای کې تاسو کولی شئ څو وارې دغه پیسې لیږئ یعنی څو کریډټ څو واره 15 لیږئ څو کریډټونه لیږئ که 2 واره مې انتخاب کړ تاسو ته 150 افغانۍ لیږم که 3 واره انتخاب کړ 4 واره مې انتخاب کړ بیا 300 افغانۍ همدغسې د 15 درته څو چنده تاسو لیږئ څو کریډټونه لیږئ هغه تاسو انتخابولی شئ ما یو انتخاب کړ هغه وروسته به تاسو راشئ په دغه چیک اوټ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ نو دلته تاسو ته داسې اپشن راځي نو ستاسو خپل ایمیل دلته پکې لیکلی شئ ما خو له اوله په دې کې اکاونټ هم جوړ کړی دی مخکې له مخکې یعنی دلته به تاسو خپل ایمیل ورته ولیکئ دغه خانه به ټیک مارک کئ او وړاندې به راشئ
په دغه کنټینیو پیمنټ اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ. نو دلته فاینل انفارمیشن راځي، دلته په پی اپشن باندې به کلیک چې واخیسته ډایرکټ تاسو ته پیمنټ انتخابولی شئ. نو زه راځم په دغه پی اپشن باندې کلیک کوم او دلته دوستانو پیمنټ اپشن راځي، لاندې تاسو ته اپشن راځي په کنټینیو، دلته د کنټینیو اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ او تاسو سیده بیا باینانس او دغه ځای نه به تاسو خپل ټرانزیکشن ورته تایید کړئ په خپل موبایل فینګر لاک فیس لاک باندې یا هم کوډ باندې. دغه د زموږ پیمنټ ترسره شو دوستانو، دلته دا به ډن کړئ او دلته د ډیلیوري پروګرس ګورو دوستانو زموږ آرډر چې دغه کمپلیټ شو، دغه نمبر ته دوی پیسې راته ولیږلې. نو لږ منتظر کېږو، اوس به زموږ موبایل نمبر ته پیسې راشي. دغه د ستاسو د پیمنټ ټول ډیټیلز په دغه ځای کې ښکاري. نو زه لږ انتظار کوم. دغه د دوستانو زموږ موبایل ته پیسې چې دي هغه راغلې، دلته تاسو ته ښکاري ماته میسیج راغی او دغه د 15 افغانۍ همدا شیبه ماته راولېږلې او مکمل بینانس مې څومره شو 93 افغانۍ شو. نو په دغه طریقه دوستانو تاسو د باینانس څخه خپل موبایل ته پیسې رالیږلی شئ. دا دوهمه طریقه وه. نو که ویډیو مو خوښ وي لازمي در سره لایک کړئ، د داسې نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره موږ در سره فالو کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.